سلام او مینه مې قبول کړئ دوستانو، پاک رب دې وکړي چې روغ جوړ به یې. دوستانو د موبایل په ذریعه د پښتنو کورونو کې ناستې پیغلې او ښځې ولې او څنګه د کفارو په چال کې ګیریږي. موبایل چې د نن سبا د وخت ډیر اهم ضرورت دی، هر سړی یې په کور کې لري، خو هر سړی دا هم غواړي چې خور او لور دې په حیا او عزت کې ژوند تیر کړي. خو زموږ په معاشره کې څه داسې بې ضمیره خلک هم شته چې هغوی په انټرنیټ کې په پښتو ژبه هم د داسې شیانو سپانسر کوي، یعنی په هغې باندې پیسې لګوي چې په هغې باندې دوباره پیسې وګټي. په یوټیوب، فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې ورچوي چې هغه د هر چا مخې ته ورځي او ځوان نسل ورسره بېلارې کیږي. ځینې بې ضمیره پښتنو هم په پښتو ژبه کې دغسې فحش شیان جوړ کړي دي چې سړی ورته حیران پاتې شي او د یوټیوب یا فیسبوک په استعمالولو ځان سره وشرمېږي. د ټولو نه لویه فتنه چې نن سبا مخې ته راځي هغه د دوو جنکو یا د دوو هجړاګانو چې د جنکو غږ کې خبرې کوي او خبرې هم داسې چې د فحاشۍ انتهای په خبرو کې کړي وي، یا پکې د واده د شپې قصه کوي او داسې خبرې کوي چې د اورېدو نه وي، او یا پکې نورې غلطې او ناروا خبرې کوي. ممکن چې تاسو هم په یوټیوب یا فیسبوک کې د دوو جنکو دغسې خبرې اورېدلې وي. دوستانو مونږ چې کله د دې باره کې سرچ وکړو نو معلومه شوه چې دا هم خلک د شغل او مستۍ نه کوي، بلکې دا یو سپانسر شوی کاروبار دی او کومې جنکۍ یا هجلاګان چې دغه مواد ریکارډ کوي هغوی ته باقاعده داسې پیسې ورکول کیږي لکه څنګه چې د خرابو فلمونو کارکوونکو ته ورکول کیږي. د امریکې یو څېړونکي په دې اړه ویلي دي چې انسان هر څه ته ضرورت لري او دا هم د ژوند د ضرورت یو اړخ دی، ځکه که د خرابو فلمونو خبره شي نو هغه هم خلک ګوري، خو خلک داسې هم څه اورېدل غواړي چې د اورېدو په واسطه ترې خوند واخلي. دوستانو په دغسې خلکو باندې موږ لعنت وایو، ځکه چې موږ ته اسلام کله هم د دغسې شیانو اجازه نه راکوي. قدرمنو دوستانو، ښکاره خبره ده چې دا ټول د کفارو چال دی، ځکه خراب فلمونه اکثر زموږ خلک نه ګوري او په یوټیوب هم د هغې د خپرولو اجازه نشته. خو اوس د کفارو په هره ژبه کې د غږیز ټلیفون ثبت په ذریعه باندې د دوو جنکو داسې غږونه ریکارډ کړي دي او دغه پروسس یې شروع کړی دی چې هغه په پښتو، اردو او یا په نورو ژبو باندې هم دي او غواړي چې په دې طریقه زموږ ځوان او نوی نسل بېلارې کړي چې په هغې کې خصوصا جنکۍ هم شاملې دي چې په کورونو کې موبایلونه استعمالوي. دوستانو په دې اړه باندې باید موږ تاسو هوښیار اوسو او هر هغه چینل یا د فیسبوک پاڼه چې دغسې مواد خپروي باید بلاک یې کړو. قدرمنو دوستانو، تاسو په دې اړه باندې څه نظر لرئ؟ مهرباني وکړئ کمنټ کې راته خامخا خپل نظر ولیکئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي درسره لایک کړئ او له نورو همدغسې معلوماتي او ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.